د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. نن د کاناډا په ټورنټو ښار کې میشت لرو بر افغانان سره راټول شوي دي تر څو د پښتنو د قومي جرګې ملاتړ ترسره کړي. 11 د اکتوبر بعد د خیبر په سیمه کې د پښتنو قومي عدالت لګیږي. د دې جرګې خبر د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د شهید ګیلمن وزیر په جنازه باندې ټولو پښتنو ته کړی و. په دې وروستیو کې د پاکستاني ادارې لخوا د یادې جرګې په تنظیمونکو بریدونه او د پی ټی ایم د مهمو غړو نیول د دې جرګې د ناکامېدو هڅه ده. په همدې موخه دلته لرو بر افغانان راټول شوي دي چې د دې جرګې ملاتړ ترسره کړي او په ټوله کې د پاکستان ظلمونه چې د پښتنو په وړاندې په پښتونخوا کې ترسره کیږي وغندي او د مظلومو پښتنو غږ نړیوالو ته ورسوي. موږ هم دې لاریون ته راغلي یو. موږ غواړو چې دې لاریون بشپړ جزئیات له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. د ټولو نه اول تاسو ټولو نه د زړه د تله مننه کوم چې خپل شخصي مصروفیتونه او بوختیاوې م شاته پرېښي او راغلي چې د خپلو بېوسه او مظلومو ورونو خویندو غږ بدرګه کوي او د هغه چا منحوس او کرغېړنه څېره نړیوالو ته وښایئ د چا د لاسه چې ګران افغانستان تیر 50 کاله په غمیزه کې دی، د چا د لاسه چې کوز پښتانه د خپل کورونو نه خلاص شول، د سر سړي ورته پرې نه ښودل او نن خبره تر دې پورې راورسېده چې د بده مرغه هغه سوله ییز خوځښت چې د باچا خان رحمت الله علیه په میراث پاتې و هغه هم نن تحریم او بین کړ. الله دې تاسو ټولو ته اجر درکړي چې راغلي یاستئ. ستاسو د لارې د دغې غونډې د لارې په نړۍ کې پرتو په ټولو افغانانو او پښتنو او خصوصا په بره او کوزه پښتونخوا کې په پښتنو باندې غږ کوم چې د ننګ وخت دی، د ای پي فقیر دا ملنګ جانشین او ځای ناستی یوازې مه پرېږدئ، ننګ ورسره وکئ. که چېرته ننم خپله مدعا په دې ظالم او جابر ریاست او په دې پنجابي استعمار باندې ثابته نه کړه، بیا به په تاریخ کې دغسې موقع تاسو ته په لاس در نه شي. زه ستاسو ډېر وخت نه اخلم، خپلې خبرې د احمدشاه بابا په دغې بیتونو باندې ختموم چې پر ننګ مړ خو څه مړ نه دی، د بې ننګه ژوند جفا ده او لاس به وانخلم د ننګه که په ننګ پاته دنیا ده او چې سر ورکړي احمدشاه د هغو مینه رښتیا ده. ډېره زیاته مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله وفتح قریب. اما بعد، ډیرو معززو درنو شملورو افغانانو پښتنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره زیاته مننه کوم له تاسې ټولو معززو درنو څخه چې دلته مو په میړانه سره نن خپل وخت او حال او مال وقف کړی دی. واقعا تاسې هغه څوک یاستئ چې له تاسې سره قوي احساس دی، تاسې د احساس له مخې راغلي یاستئ. درنو ځوانانو، ما سره د مننې هیڅ الفاظ نشته چې تاسې لپاره استعمال کړم. باور په خدا وکړئ چې د احساساتو له وجې زه نن بیخي کنټرول نشم کېدلی. دا هغه څوک دی چې خپل روزمره ژوند یې پرېښی دی، کار یې پرېښی دی، ټول هر څه یې پرېښي دي، راغلي دلته د یو احساس له مخې ولاړ دي. انشاءالله په خپل نوبر سره به ټول مشران راشي دلته، هغوی به په پښتون خاوره څومره ظلم چې کېږي په هغې به رڼا واچوي. انشاءالله په مختلفو ژبو کې موږ سپیکرز لرو، ویاندان لرو. درنو، یوازې دې لپاره زه راغلم چې له تاسې هر یو جلا جلا مننه وکړم، له تاسې هر یو نه غرونه مننه وکړم. خو د راتلو سره زما څخه هغه الفاظ هیر شو چې کوم الفاظ باید تاسې ته استعمال شي. بیا هم ډېره زیاته مننه کوم درنو. انشاءالله په کاناډا کې د پی ټی ایم د رسمي غورځنګ له لارې به د پښتنو د حقوقو په ښه توګه مبارزه انشاءالله کېږي. تاسې ته زیره درکوم چې د کاناډا پی ټی ایم لپاره داسې بااحساسه ځوانان مقرر شوي دي، لله الحمد، چې د څو ورځو راهیسې هغوی د دغه تنظیم لپاره خوب نه دی کړی او شپه ورځ یې په ځان یوه کړې ده. ډېره زیاته مننه. درنو ملګرو،
تاسې ټولو ته بهتره معلومه ده چې د پښتون په خاوره باندې د څو ورځې مسلسل ظلمونو په کولو سره تاسې ټولې شهیدان یاستئ چې په دې کې تر ټولو لویه غندنه موږ لپاره دا ده چې زموږ د سر سړی زموږ احمدشاه بابا زموږ میرویس نیکه زموږ او ستاسې د راتلونکي هیلو مشر باندې بریدونه دي. باور په خدا وکړئ ځوانانو، خدای نه خسته، خدای مکه، خدای مکه. او زه بیا هم وایم چې خدای مکه که دا مشر مو د لاسه ورکړه، فکر نه کوم که زرګونه کاله پس دغسې یو انسان زموږ او ستاسې ټولنې ته راشي. یو افغان، یو افغان، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. ډیره مننه ملګرو. پوهېږم ستاسې احساسات زیات دي، د وطن سره مینه مو سپېڅلې ده. په دې زه ډېر مطمئن یم چې دلته زموږ کوم ځوانان نه دي راغلي، هغوی هم احساس لري. زه په دې ډېر ښه پوهېږم چې دلته کوم ځوانان موږ له تاسو سره په غیر حضوري شکل باندې لګیا دي، همکاریانې کوي، هغه هم نه هېرېدونکې همکاریانې دي. او زه له دې ځایه د هغو ټولو مننه کوم چې راغلي نه دي، خو موږ سره په بکګراونډ کې د پی ټي ایم سپورټران دي، د دغه پښتون خاورې دغه اوچتېدونکي دي، او همدارنګې زموږ او ستاسې وطنداران دي. یوازې همدومره وایم چې زموږ او ستاسې د پروټیست د بېګا پورې 4 برخې وي، خو اوس 15 شوي مشرانو. 15مه پکې ایډ شوه. زه یې اول یادومه هغه خبره چې نوې ایډ شوې ده، تاسو ته معلومه وي چې دغه ظالم دغه جابر ریاست زموږ او ستاسې غږ خاموشه کېدو کوشش یې په لیګل طریقې سره وکړه. خو تاسې ته زه یو ډاډ درکوم چې دا کوم ماشومان چې ولاړ دي، موږ خو به خاموش کړي، زموږ راتلونکي نسلونه به څوک خاموشوي؟ هغه څوک به. ډېره مننه. زه تاسو ته په پوره باور سره وایم چې دا د ګیلمن پښتین د وینو د سیلاب برکت دی چې دا هېڅکله نه ودرېدونکی دی. ګورئ ځوانانو، تاسو به ګورئ په دې لنډو ورځو کې زموږ په یو هفته کې د 200 څخه زیات ځوانان ګرفتار شو، د مختلفو ولسوالیو کوارډینران ګرفتار شو. ډیره د شیم خبره ده، شیم، بیا هم شیم او بیا هم شیم. ډیره د شرم خبره ده چې ریاست په ډېر بېرحمانه سره زموږ او ستاسې ځوانان ګرفتاروي او جیلونو ته وړي. خو هغوی ته بیا علي وزیر داسې یو زده کړه ورکړې چې لاسونه یې ورته تل داسې نیولي دي. علي وزیر دوی ته د بابس زده کړه ورکړې ده. دا هتکړیو باندې موږ نشي ستړي کولی. د دنیا په هر ګوټ کې زموږ ځوانان دې هتکړیو ته تیار دي. دا د حق او د مظلومانو غږ اوچتېدونکي خلک دي. درنو ملګرو، د 200 څخه زیات کسان زموږ د 4 نه 5 ورځو پورې ګرفتار شوي دي. خو هغه څوک په څوک ګرفتاروي چې زموږ خویندې په کورونو کې ناستې دي او د پی ټي ایم او د دغه حق د ازادۍ چغې وهي. هغه ماشومان مو څوک قراروي؟ دا وګورئ، ما په سر باندې سرې خولېګانې د پیس د صلح ایښي دي. دا هېڅکله نه خاموشېدونکی غږ دی. نور ویناوال هم لرو. زه په اخره کې بیا هم له ټولو معززو درنو ځوانانو، مشرانو، دغه ګلالیو ماشومانو، معززو خویندو څخه ډېره مننه کوم. له دغو خویندو زه د مننې الفاظ بیخي نه لرم. ما برای شما هیچ الفاظ ندارم که شما تشکری کنم. This is proudly that our sisters are here with us. They are our proud and we always proud on them. My dear brothers, here is not only Pashtun nation. We have Alhamdulillah Sindhi brothers here. They are the member of big communities. They are presenting their communities. لله الحمد بیام لله الحمد چې موږ سره دلته د مختلفو کمیونټیانو خلک هم شته، بلوچ، کشمیر، همدارنګې د مختلفو کمیونټیانو خلک. ډېره مننه کوم. Thanks from your coming, sir. I really appreciate it, and we are always with Baloch people. Everyone know دا کوم ظلم چې په بلوچ باندې روان دی، زموږ په پښتون باندې روان دی، زموږ او ستاسې مهرنګ بلوچ خور کوي. ہمارا جو سسٹر ہے مہرنگ بلوچ، اس کا مبارزہ پشتون اور بلوچ کے لیے ہے. یقیناً میرے پاس بلوچ کے لیے الفاظ نہیں ہے. اس کے ہاتھوں پہ خون آتا ہے مگر وہ پھر بھی مبارزہ کرتا ہے. یہ ہماری وہ سسٹر ہے جو سسٹر ہمارے لیے مبارزہ کرتا ہے. بلوچ لوگ وہ لوگ ہیں جن پر سالوں سے ان کی اپنی سرزمین پر ظلم ہو رہا ہے. ہم اس ظلم کو، یہ جو ظلم ہو رہے بلوچ لوگوں پہ، ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ جابرانہ ریاست جو ہے ہماری بلوچ لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے. ہم بلوچ لوگوں کے ساتھ ہیں. مونگ دا بلوچ سرائیو، بلوچ پختون ټول یو ځوانان دي. زندہ باد.
بیا هم زه یو ځانګړې مننه کوم دلته د مختلفو کمیونټیانو مشرانو څخه، همدارنګې د NSS ټولنې محترمه رهبري او همدارنګې د دلته په کاناډا کې د مختلفو نورو د پیوستون او نورې مختلفو ټولنو چې کوم مشران راغلي دي. استاد محترم که تاسو یو دقیقه ته راشئ، استاد محترم تاسو راشئ. دا موږ لپاره ویاړ دی. باور په خدای وکړئ چې دا هغه څوک دی چې زموږ او ستاسې د زده کړې اتلان دي. استاد په روسي ژبه کې الحمدلله څو دکتوراوې لري. نن موږ او تاسې لپاره یې وخت وقف کړی دی. انشاءالله دی به وروسته راځي په روسي، انګلیسي او پښتو او فارسي ژبه به خبرې کوي. ډېره مننه استاد. نو خبرې راټولوم، نورو ملګرو ته وخت ورکوم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د PTM غونډه وي او د خوږ شهید جانان شعر دې نه وي. اخ جانان ستا کمبوتیا ډیره احساسیږي. الله دې شهادت قبول کړه. که تاسې شهید شوئ په زرهاو په لکونو نور ګیلمن مو وزګول. رحمت دې وي ستاسې پر روح باندې. یو شعر وایمه، وایي ما پسې ارمان درځي که نه درځي، ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي. ای استاذ حال د وطن ووایه، ای استاد حال د وطن ووایه، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي، نه درځي. ای د محلونو، ای په محلونو کې وده خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي. ای د پښتنو قاتله ووایه، ای د پښتنو قاتله ووایه، قبر ته ماران درځي که نه درځي. اس کی پیچھے وردی ہے، اس کی پیچھے وردی ہے. رونو د پروګرام په دې برخه کې له محترم دکتور صاحب مزمل شاه مومند څخه چې په کاناډا کې د PTM د حقوقي چارو مسؤل دی، احترامانه درخواست کو چې راشي او په انګلیسي او اردو ژبه باندې تاسې ته خپل معلومات وړاندې کړي. محترم مزمل شاه مومند صاحب. زه به اول په پښتو کې یو څو خبرې وکړم، بیا به په اردو کې هم خبرې وکړم. زموږ پښتانه که د لر دي که د بر دي، دا د پاکستان او د پنجاب غمځپلي پښتانه، دا موږ کو کاناډا ته راشو، که امریکا ته لاړ شو، که د نړۍ هر وطن ته لاړ شو، موږ د احتجاجونو نه خلاص نه شو، موږ د جنازو نه خلاص نه شولو، موږ د لاریونونو نه خلاص نه شولو، موږ د دوی هره ورځ موږ میندې د جړا نه خلاص نه شولې، د غم نه خلاص نه شولې. دا پنجاب په موږ باندې په افغانستان کې د خپل پراکسي وارس طالبان مسلط کړه، موږ د هغو نه خلاص نه شولو. موږ دلته یو پرامن احتجاج په وطن کې کوو، د هغو د ظلم او د بربریت نه موږ خلاص نه شولو. زموږ لار څه ده، زموږ تګلاره څه ده، موږ به خلاصون څنګه کوو. د دې صرف او صرف یو حل دی، دا پښتانه به یو کیږي، دا پښتانه به دا خبره نه کوي چې نن خو په هغه فلاني باندې دا مشکل دی، په ما نشته دی، نن خو په فلاني باندې مشکل دی، په ما نشته دی. سبا ستا نمبر دی، بل سبا د هغه نمبر دی. میں اردو میں کچھ باتیں کروں گا، اس کے بعد انگلش میں بھی کچھ تھوڑی بہت پیغام دینا چاہوں گا. یہاں پہ GM سید کے لوگ یہاں پہ ہیں. GM سید صاحب سندھ دیش کا ایسا پیغام بھیجتے تھے کہ سندھ سے لے کر پاکستان کے کونے کونے تک اس کا ایک پیغام جاتا تھا کہ ہم اس ریاست کو، ان کے ظلم اور جبر کو کسی بھی صورت نہیں مانیں گے. آج اگر آپ دیکھیں تو خیبر میں 11 اکتوبر کو جو جرگہ ہونے والا ہے، اس جرگے پہ جو پشتونوں کی ایک روایت ہے، جو کہ ایک پشتونوں کی ایک کلچر ہے، جس سے بہت بڑے مسائل ہم صرف جرگے کے ذریعے حل کرتے ہیں، اس پہ بھی جو کہ نہ تو ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی ایسے آرمی کے پاس شواہد ہے کہ اس کے خلاف ان کو استعمال کیا جائے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی آرمی، پاکستان کی پولیس، یہ سارے ملک ہے
ان پہ رات کو 3 دفعہ حملہ کرتے ہیں اور اس حملے میں ہزاروں کارکن وہاں پہ اور سو کے حساب سے کارکن وہ زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے ٹینٹس کو آگ لگا دیا جاتا ہے، ان کے جتنا بھی ساز و سامان ہے ان کو ساتھ لپیٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اس آئین کے تحت آپ کو یہ اجازت کس نے دی ہے؟ آپ کو یہ نامنظور 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 نامنظور۔ میں آپ کو ایک بات بڑا واضح بتانا چاہتا ہوں، موت ایک مرتبہ آنا ہے، سب کو موت آنی ہے اور وہ ایک ہی مرتبہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے ایک دن مرنا ہے، تو پھر ہر دن آپ کیوں مرتے ہو؟ ہر دن اس ڈر سے کیوں مرتے ہو کہ مجھے اغوا کیا جائے گا؟ اس ڈر سے کیوں مرتے ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ اگر آپ کی نصیب میں اور اگر ان ظالموں کے ہاتھوں سے آپ کا قتل اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو وہ ایک دن ہو کے رہے گے، چاہے آپ بلڈنگ میں چھپ جاؤ یا چاہے آپ وطن چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہاں پہ اس کینیڈا میں بلوچ ایک خواتین کو اس پاکستانی دہشت گرد ریاست نے، اس پاکستان کی ISI نے، پاکستان کے آرمی نے کینیڈا میں شہید کر دیا۔ آج آپ دیکھیں مشر منظور پشتین جو ہے وہ صرف اور صرف امن کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس وطن میں یہ ہمارے وسائل ہے، اس پہ اختیار ہمارا ہے، اس کے مالک ہم ہیں، چاہے اس پہ جو بھی حکمرانی کرے لیکن وہ ہم میں سے ہوں گے۔ ہم کسی کو یہ حکمرانی کرنے نہیں دیں گے کہ پنجاب سے ایک بندہ اٹھ کے ISI کا فلانا میجر، ISI کا ڈمکانا میجر، ارے ہمیں نہیں چاہیے تمہارے میجر، ہم اس زمین کے باسی ہے، اس کے رہائشی ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم تمہیں مالک نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ احمد شاہ ابدالی کی سرزمین ہے، یہ بادشاہ خان کی سرزمین ہے، یہ مرویس خان کی سرزمین ہے۔ پی ٹی ایم زندہ باد، زندہ باد۔ نمانو دو بل اختیار، یو افغان، یو افغان۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور پاکستان کو ایک کلم کھلا اور کلیئر پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم ہر دن بزدلے کی طرح چھپیں گے نہیں۔ یہ ہماری زرزمین ہے، اس سے آپ نے نکلنا ہوگا، یہ ظلم اور بربریت اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم جہاں پہ ایک پرامن احتجاج چل رہا ہے، ایک پرامن جرگہ چل رہا ہے، تو آپ کو یہ کوئی حق نہیں، نہ آئین میں، نہ عدالت میں، نہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، کہ آپ اس پہ جا کے حملہ کر دو اور ان لوگوں کو زد و کوب کر دو یا ان کو جیلوں میں ڈال دو۔ اس پہ پورے پاکستان کو شرم آنی چاہیے، ان کے فوجی کو شرم آنی چاہیے، ان کے انٹیلیجنس اداروں کو شرم آنی چاہیے۔ And in the very last, I would just simply conclude all my speech. There were several attempts on Manzoor Pashtun to assassinate him. We clearly want to convey our message, and we urge the international community. We want to clearly send this message out to the international community that we will not tolerate any kind of assassination or attempt to kill our leader, Manzoor Pashtun. نمانو تو بل اختیار، نمانو Don't kill Pashtun people. Don't take right from us. Hello everyone, dear friends. Today's gathering is about the violence that's currently going on in Khyber Pakhtunkhwa against our oppressed and poor people in Pakistan. As we know, throughout history, Pashtun in Pakistan have been oppressed and tortured by Pakistan authorities. Whenever we wanted to raise the voice of justice and petition, we were oppressed by the government of Pakistan. This crudely and miserly continue this day.
There is no end to the terror and killing of Pashtuns and still bringing their human and social rights. There is more than 70,000 victims of terrorism. 60,000 of them are only Pashtuns. We have more than 8,000 missing youth. Pakistan's brutal attacks have accused instability and insecurity in large parts of North and South Waziristan. As a result, a large number of our compatriots lost their homes and became displaced. The hostile treatment of Pakistani authorities with some Pashtun leaders throughout history has led to the death of a number of Pashtun activists and the arrest of their leaders. Recently, our PTM movement asked injustice for the blood of the martyrs and trying to start a national Jirga, Luya Jirga, which God willing, we will witness this great historic Jirga on October 11, 2024. But now, the government of Pakistan is trying to prevent this historical Jirga of ours. The authorities of Pakistan in Khyber Pakhtunkhwa set fire to the Luya Jirga tent and injured and murdered a large number of our youth and arrested a number of them. And this shows that the Pakistani army not only does not intend to respond positively to our legal and legislative demands, but is also trying to interfere in this historic Jirga. We strongly protest against this ugly behavior of the Pakistan government and criticize the ugly behavior of the Pakistani military against the Pashtuns. The government of Pakistan should know that it will not hinder this legitimate movement of ours and struggle will continue. At the end, we ask the national and international organizations to defend our human and social rights and support us in front of the terror and barbarism. Thank you very much. Thanks a lot. My name is Hajan Kalhodo. I represent World Sindhi Congress on behalf of Sindhi Nation, and I am thankful for the PTM to organize this event. I just want to share a couple of things. First of all, we are all together, all the nations together in this. But our relation with Pashtun nation is very long before, like from Rahman Baba to Shah Abdul Latif Bhitai, from GM Sayyid to Bacha Khan. And we are all in this struggle, like now Manzoor Pashtun. The issue here is we all nations, Baloch, Pashtun and Sindhi, our oppressor is one, this state, which is represented by Punjab's establishment, civil and military establishment. But some of our own people also support them. I can just let you know, like Talibanization in Pashtun nation. Now they have started, because Sindh has long been the plural society and secular society. Now they are pushing us also. Recently you must have seen when Dr. Shahnawaz was killed by the state on the blasphemy charge. And then there was, like a few months ago, another young boy was killed in Ghotki district, which is really very rich in the gas and other minerals, because it is all controlled by them, so they don't want any voice to be heard. So the thing is, now we need all to be in this, we are all in one, in this one, we have to be together. We cannot fight this alone. So we have to be in this, we need a unity
among us. And we are all with you. We are in Sindhi nation is in solidarity with the Pashtun nations so that we all can achieve, like Baloch, Sindhi and Pashtun, we can achieve our freedom for our motherlands. Thank you very much for inviting me. Thank you. I just need to write my wife normally comes with me and she reads her poetry, but I'm just, she's not here with me today, but I want to read that if you allow me. Thank you. Thank you. अगर नागवार न गुजरे तो एक बात पूछ लूं, अपने सीनों से निकाल कर तुम अपने दिल इन वर्दियों में कहां रखते हो? अगर नागवार न गुजरे तो एक बात पूछ लूं, तुम बेगुनाहों के सीनों से उठती सिसकियां इन वर्दियों में कहां रखते हो? जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, तुम्हारे तमगों से जरा नीचे कुछ मर चुका अब शायद। अगर नागवार न गुजरे तो एक बात पूछ लूं, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, हमको मालूम है, न खपे न खपे न खपे न खपे। अगर नागवार न गुजरे तो एक बात पूछ लूं, तुम तनी सब गर्दनें लेकर अपने दिले मुर्दा वर्दियों में कहां रखते हो? जब कत्ल सवाब ठहर जाएं, जब खून की होली नेकी हो, जब जान की कीमत कुछ भी ना हो, जब फितना गरई से राहत हो, जब अंदर का वहशी बेकाबू हो, जब मजहब बचाना लाजिम हो, तब इल्मी धंधे बंद करो सब और शुरू से कायदा शुरू करो। फिर देखो कहाँ से गलती हुई, क्या सबक लिखा था, क्या पढ़ा है, क्या जन्नत है और क्या दोज़ख है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। وای ملګری می څه ورک دي څه مرګي خوړلې دي، ملګری می څه ورک دي څه مرګي خوړلې دي، ناترسه انقلابه ناترسه انقلاب را نغمي خوړلې دي. ای زموږ پور در پسې پاتې شو کافر اسلام آباد ته، زموږ پور در پسې پاتې شو کافر اسلام آباد ته، لما دي ګیلمن غوندې زلمي خوړلې دي، ناترسه انقلاب را نغمي خوړلې دي. ورونو د پروګرام په دې برخه کې د ژورنالستانو په نمایندګۍ له محترم صادق ترابزي څخه هیله کوو چې سټیج خواته راشي او خپله عالمانه وینا تاسو ته واورئ. له محترم ژورنالست ترابزي صاحب څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. راغلو ملګرو مشرانو کشرانو ته راغلاست وایم. رښتیا هم چې په دغسې هیواد کې بیا په دغسې ښار کې چې ټول خلک مصروفیتونه لري او دغه رخصتۍ ورځ یا د فامیل دپاره ځانګړي یا یو خاص پلان لري، هغه ټول کینسل شوي. نن ټول راغلي دلته د یو غږ دپاره، د دې دپاره چې څنګه هغه تحریک سپورټ کړي، د هغه تحریک ملاتړ وکړي، د هغه تحریک پشتیباني شي کوم چې د پښتون په خاوره باندې راپورته شوی دی د پښتنو د حقوقو دپاره. زما په نظر دا کم تحریک چې راپورته شوی، کوم څه چې روان دی د جرګې په نوم باندې د عدالت او د امن دپاره، دا یوازې د پښتون دپاره نه دي، دا یوازې خیبر پښتونخوا کې نه دي، د لر او بر افغان اړیکه همدا ده. کومه خاوره باندې چې د پاکستان ریاست له تیرو لسګونو کلونو راهیسې کومه دهشتګردي شروع کړې، کومه ګډوډي شروع کړې، دا د لر او بر افغان دپاره مسله جوړه کړې. ستونزه یې ټوله په پښتون خاوره، یوازې د پښتون خاوره نه، حتی سیمه یې نامنه کړې ده. تاسو موږ د دې ګواهان یو، د دې ته ضرورت نشته چې موږ دې پسې تاریخ ولولو چې آیا په تاریخ کې څه تیر شوي دي. موږ د دې ګواهان یو ټول چې په دغه خاوره باندې
کوزه پښتونخوا د پاکستان ریاست یوازې د ترهګرۍ د روزلو دپاره او د ترهګرۍ د راپورته کولو دپاره د ترهګرۍ د ملاتړ دپاره یې کاروي. یعنی یو خبره واضح ده، تاسو به اورېدي د منظور پښتون په خبرو کې چې دا ټک نه اخوا امن دی، ژوند دی، هر څه شته، خو دا ټک په پول چې راواوړې دی خوا امن نشته، ژوند نشته، سړک نشته، برق نشته، هیڅ نشته. نو دغه کوم تحریک چې راپورته شوی دی د تیرو څو کلونو راهیسې، یعنې ډېر خلک دغه فکر کوي چې د دوی لاسته راوړنه څه ده. د دوی لاسته راوړنه نن هم دغه ده چې موږ دغلته راټول شوي یو. یعنی د کاناډا غوندې په ساحه کې د یوازې ټورنټو په ساحه کې چې موږ دومره کسان راټول شوي یو، فکر کوئ چې دغه مبارزه چې دومره کلونه شوي څومره فکرونه یې روزلي دي. اوس یوازې دا فکر د منظور پښتون نه دی، که خدای مکه منظور پښتون له مخې پورته شي داسې ډېر منظور پښتونان یې روزلي دي. هغه یو فکر وروزه، هغه ویره په پښتنو کې لرې کړه چې د فوج او ایسای خلاف یوه خبره هم جرم دی. اوس ټول را پاڅېږي هغوی ته مخې ته ودرېږي. نو د دغه تحریک د سپورټ دپاره چې هر څومره په وس کېږي، خصوصا نن دلته راټولېدنه وه، د دې نه وروسته سوشل میډیا ده، ټویټر دی، فیسبوک دی، ټیک ټاک دی، ټول پلیټفارمونه چې دي په دې کې باید موږ د دې ملاتړ وکړو. د پاکستان ریاست د جرګې په ارزښت خبر دی د پښتنو چې دا جرګې څومره انقلابونه راوړي، حکومتونه ړنګوي، حکومتونه رامنځته کوي. هغوی ځکه له همدغې نه ډار دی. ګینې ولې پی ټي آی همدا اوس په اسلام آباد کې لګیا ده، پولیسو سره په خوډه بخته ده، لاریونونه یې په تاوتریخوالي اوښتي، هلته هېڅ خبره نشته. خو پښتون چې د امن جرګې په نوم راټولیږي په هر ځای کې مخه د دې نیولې ده، نه پرېږدي چې دغلته پښتانه په یو ځای راټول شي او مهم تصامیم ونیسي. نو زما په نظر دغسې راټولېدنه د پښتنو په ملاتړ، د لر او بر افغان په ملاتړ، دا د هر چا مسؤلیت دی. لږ تر لږه که موږ راټول نه شو، لږ تر لږه باید ملاتړ یې وکړو، په سوشل میډیا کې ملاتړ وکړو. که هغه هم نه شو کولی، مخالفت خو باید ونه کړو. ډېره مننه. ډیره مننه. د پروګرام په دې حصه کې له محترم مفکر صاحب څخه عزتمندانه خواهش کوو چې راشي او تاسې ته مختصرې خبرې وکړي. محترم مفکر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. قانع صاحب پخوا یو شعر ویلی و چې پښتانه د پښتونخوا درانه ښاغلي، پښتانه د پښتونخوا درانه ښاغلي، د مغلو سیلاب یوړل لکه خلي، ما په دار کړئ چې منصور خلکو ته یاد شي، مودې وشوې څوک په دار نه دي ختلي. ډېره ډېره مننه د محترم ډاکټر صاحب نه چې ډاکټر صاحب سیال چې زما اصلا نه د خبرو جرأت کولی شم او نه مې خبرې خوښېږي او نه په ایجنډا کې وم، خو ډاکټر صاحب مسلسل غوښتل چې څو خبرې وکړم. ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. وایي چې د دستار سړي هزار دي، خو د دستار سړي په شمار دي. دغه نن چې څوک راغلي دي دا واقعا د دستار سړي دي. ټورنټو د 1,20,000 افغانانو نه ډکه ده، خو دغه تاسو چې ولاړ یاستئ همدغه د افتخار وړ خلک یاستئ او همدغه یاستئ چې در باندې شمار کیږي. منظور احمد پښتین پښتنو ته خدای تعالی یوه ډالۍ ورکړې ده، بې له شکه یوه داسې ډالۍ چې د میرویس نیکه نه وروسته احمدشاه بابا راغی او د احمدشاه بابا نه وروسته موږ په سوونو کالو منتظر وو او الله تعالی یو ملي رهبر موږ تاسو عطا کړی دی. په دغه 45 کالونو کې موږ پوهېږو چې زموږ رهبران یو هم ملي رهبر نه و، خو دغه چې د ولس نه راپاڅېدلی سړی ولس پسې ودرېږي هغه ملي رهبر شي. او موږ او تاسو ټول دا مسؤلیت دی چې د دغې حقې لارې، د دغې ملي لارې، دغه د پښتونولۍ لارې ملاتړ وکړو او ورپسې ولاړ شو. زه خبرې نه کوم، فقط همدغه ویو چې باید ملاتړ وکړو، که هغه مالي ملاتړ دی، که په سوشل میډیا کې دی، که په قلم کې دی، که په ژبه دی، هر څنګه چې زموږ او ستاسو فرض دی چې موږ د منظور احمد پښتین د دغې حقې لارې ملاتړي واوسېږو. زه به هم یو دوه شعاره ورکړم او خبرې به ختمې کړم چې پښتین پښتین آزاد پښتنستان، آزاد پښتنستان. ډېره مننه.
له مفکر صاحب نه ډېره مننه کور د ودان مفکر صاحب وایي د امن ناوې به سینګار د امن ناوې به سینګاره په شعور راځي د امن ناوې به سینګاره په شعور راځي د پښتونخوا په سنګرونو چې منظور راځي او د امن ناوې به سینګاره په شعور راځي د پښتونخوا په سنګرونو چې منظور راځي حسین خودداره دی په لاس به یې د حق توره وي حسین خودداره دی په لاس به یې د حق توره وي یزید به سر خوري چې په سر کې غرور راځي زما ملالې چې زمانه ګیلمنه نشي زما ملالې چې زمانه ګیلمنه نشي ځکه زما وجود به ټول په وینو سور راځي او منصور پرستو ان الحق ناره په جهر پورته د دار په سر باندې منظور او یا منصور راځي د پروګرام په دې برخه کې له استاد محترم چې په روسیه کې د پوهنتون استاد دی دا د افتخار ځای دی چې له موږ او تاسې سره حضور لري استاد حسین تخراغلاس و په کاناډا کې د پښتون غورځنګ له رئیس محترم ډاکټر صاحب ابراهیمزي څخه غوښتنه کوو چې راشي او د منظور خان یوه خولۍ محترم استاد ته ډالۍ کړي مهرباني استاد یو نیسه خیر یو نیسه دا درنو حاضرینو بلاد او بار افغانانو او هم نړیوالو السلام علیکم نن چې زموږ د کاناډا په تورنټو ښار کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پښتونخوا خیبر سیمه کې پښتو لویه جرګه د ظلم او استبداد په مقابل کې د عدالت غوښتنې لپاره تیاری نیول د پنجابي پاکستان له جدي ګواښ سره مخامخ شوی د دې غندنه کوو او نړیواله ټولنې ته د پښتنو او بلوچو د حقوقو او خپلواکي غږ ورسوو د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته البته نه اویا کاله پخوا د ملګرو ملتونو سازمان نړۍ ته د سولې او ثبات په مخه د غړو هیوادونو په موافقه او مسؤلیت خپله اساسنامه پرانستله او په هغه کې د نړیوال حقوق اساسي اصول ذکر شوي وو چې د ټولو غړو لپاره لازم الاجرا ګڼل شوي ورپسې په 1948 کال کې د بشر د حقوقو اعلامیه د ټولو وګړو ته د برابر حقوق اعلام کوي او همدغسې د مدني او سیاسي حقونو د اقتصادي ټولنیز او فرهنګي حقونو نړیوالو هوکړې او کنونسیونونه چې ورپسې د ماشومانو د ښځو کنونسیون هم پکې شامل دی دا یو په بل پسې منځته راغلل د دې ټولو پورتنۍ سندونو څارنه او تنظیم د نړیوالې ټولنې لومړی د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو کمیټه او نورو اړوندو سازمانونو په غاړه ده زما سوال دا دی چې نن څومره سوله او ثبات د وګړو حقونه خوندي دي نن لیدل کېږي چې نړۍ د خلکو سره دوه مخې چلند کوي د مثال په توګه په یو هیواد کې چې د پولیس یو کس نیول کېږي او ستونې باندې پښه ایښی وي هغه وروسته دغه غیر انساني عمل په ټوله نړۍ کې نشر او غندل کېږي اما د نړۍ په بل سر کې د پښتنو او بلوچو په نامه چې د میلیونونو وګړو ژوند د تقریبا 90 کالو راهیسې په خپله خاوره کې د ظلم استبداد نیول بندي کول تریتم کول شکنجه او وژلو کې تیریږي د نړۍ غږ نه دی اورېدل شوی آیا دوی هم د نړیوالې ټولنې برخه نه دي آیا دوی هم د ژوند سولې ثبات او هوساینې حق نه لري
اوس راځو دې ته چې پښتون قوم د حق غوښتلو لپاره د اکتوبر 11 نیټه چې عمومي غونډه یې رابللی د پاکستاني پولیسو لخوا بریدونه او نیونې چور او چپاول او شروع شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د له منځه وړلو هڅه شوې ده. دا ځکه چې په دې ورځ د پښتانه نړۍ ته شواهد او اسناد په ډول د پاکستان د ریاست ظلمونه او بشري جنایت په ډاګه کوي چې اصلي ترهګر او ترهګر ځالې چیرې او څوک یې روزي او څوک هم د ترهګر په نوم ورته معرفي کیږي او قرباني ورکوي. بیا نو پاکستان په هغه وخت کې نشي کولی چې نړۍ ته دا ووایي چې زه نړۍ نه مرسته وغواړي چې د پښتنو او بلوچو د وهلو او ځپلو لپاره. نو د دې کار نړیوال په دې اساس باندې نړیواله ټولنه حقوقي انساني او بشري مسؤلیت لري چې د دې ظالم پاکستان د جنایتونو مخه ونیسي او د دې پوښتنه وکړي چې دا دونه وخت چې په دې باندې ظلم او تیری سوی ولې غږ نه ده اورېدل سوی او د هر جرم باید مجازات شي او پاکستان ظالم حکومت باید نړیوالې محکمې ته راکش او د خپلو جرمونو جنایتونو چې په لسونو کلونو کې د ځوانانو د بېګناه انسانانو وینې توی کړي دي، ظلمونه یې کړي دي، جیلونه کې اچولي دي، د دې جواب ورکړي. راځم دوه خبرې هم په دری باندې. حاضرین محترم، ما امروز به خاطر اینجا جمع شدیم که جهان را نشان بدیم. اول خو از همبستگی پشتونا و بلوچ حمایه و اونا را باید سپورت کنیم و از اونا دفاع کنیم. دومی است که ما جهان و جامعه جهانی که مسئولیت صلح و ثبات را دارند. ما پیشتر به پشتو گفتم که منظور یا هدف ملل متحد این بود که بعد از جنگ جهانی دوم در جهان باید صلح و ثبات شود. آیا ما میبینیم که این صلح و ثبات در جهان واقع است وقتی که در یک محلی که زیادتر از 40 میلیون انسان ها اونجا هر روز حقشان تلف میشه، از خانه هایشان بیرون میشن، در زندان ها انداخته میشوند، ولیکن کسی پرسان از یاره نکرد که چرا، با کدام اساس. فعلا یک دو نقطه هم با زبان روسی به اجازهتان اگر وقت ضایع نکنید. مهربانی استاد انگلیسی با پریدم روسی بگویم. صحیح ده. یا دقیقا. Дорогие зрители, присутствующие, сегодня мы собирались выразить протест против действий властей Пакистана, которые жестоко препятствуют паштунским народам вести мирные всеобщие собрания в 11 октября. За свои права, мир, стабильность на своей родной земле. За что? За то, что они свои права хотят. Это разве какое-то преступление? Это джерм? Нет, конечно. На это собрание документально будет показано насилие и дискриминация, которые проходят там в течение более 50 лет против мирных паштунских и балучских народов. Таким образом, просим мир и мировому сообществу, которые несут ответственность за мир и стабильность, отреагировать на это грубое нарушение норм и принципов международного права в этом регионе, который господствует пакистанские власти. Спасибо большое. مننه وبخیر چې زما روغتیایي حالت لږ څه نو په دې خاطر باندې مې
دومره ویلي چې مهم دا دی چې موږ باید ودرېږو. زنده باد زنده باد پښتونستان، زنده باد جنبش پښتونستان، زنده باد پی ټی ایم، زنده باد اتحاد، ژوندی دې وي د لر او بر پیوستون او اتحاد. مننه. ډېره مننه ورسا محترم کورم ودان مهرباني. محترم ورونو، ستاسې د معلوماتو لپاره زموږ او ستاسې دا پروګرام به فکس 4 بجې ختمیږي. لطفا له موږ سره تر اخره اوسئ، بیا به موږ او تاسې یو واک کوو، له هغې نه وروسته بیا دا غونډه سرته رسیږي. له دې نه پس چې هر رونه راځي لطفا 2 دقیقې وخت لري، په 2 دقیقو کې خپل تقریر لنډ کوي. وایي راټول مې ښایستونه د 4 کونجه دنیا کړه، راټول مې ښایستونه د 4 کونجه دنیا کړه، زما د خړ پښتون پکې مثال نه و سړیه. نو له محترم ایمل جان یوسفزي څخه مننه کوو چې سټیج خواته راشي او مختصر خپل بیان سرته ورسوي. د ټولواک، سترواک او سپېڅلي خدای په نامه چې بېلتای چاته سر ټیټ نه کړ، چې بېلتای چاته سر ټیټ نه کړ، ننګیالی زما ژوندون کړه، چې بېلتای چاته سر ټیټ نه کړ، ننګیالی زما ژوندون کړه، عقیده مې مسلمان او تفکر مې د پښتون کړه. ډېرو قدرمنو او معززو دوستانو چې دلته مو تشریف راوړی، اگر چې 2 دقیقې وخت وروسته پاتې ده، ما غوښتل چې په یو څه خبرې په انګلیسي وکړم، خو په هر حال وخت کم دی. I would like to say a few words in English for those audiences who are around or watching us through social media. The reason we have gathered today here is that there is a grand gathering out there in Khyber Pakhtunkhwa, the province of the occupied Afghanistan, led by great leader Manzoor Ahmad Pashtun, that this Loyajarga is going to take place. The atrocity and brutalization of Pakistani state and army is ongoing, it never stops. They have been brutalizing and pressing Pashtuns over the decades in KPK. Now, the Pashtuns try to seek justice and freedom from the dictator state of Pakistan. As you know, Jirga is a traditional form of solving and resolving conflict in issues in Pashtun tribes. And it's totally a civilized way of conflict and peace and all other matters. And also it's constitutionalized in the Constitution of Pakistan. Unfortunately, Pakistan is trying to oppress and silence the voice of Pashtuns seeking justice and peace. As you're informed, if you're not informed, I'm gonna inform you that there are thousands of Pashtuns, there are thousands of women and children are missing over the years and decades. There are thousands of people, there are thousands of Pashtuns, including youth, women, and elderly people. They have been jailed and they are been oppressed, brutalized by the Pakistani states and intelligence agencies. Now, you would ask why Pakistan want to oppress the Pashtun tribes. As you know, federalism allows each state to utilize its resources. As a student of international relation, what I understand from politics is Pakistan has been described in the books of politics recently as a failed federalism. Why? Because Pakistan doesn't allow other states like Pashtunistan, Balochistan to have their own revenue, to exploit their resources and take advantage of all these. Pakistan
Now, our humble request to the international community, organization, humanitarian organization who are all helping people to achieve just their fundamental rights across the globe, that please hear our voices and help us from the atrocity of Pakistan to get our freedom, to get release all those who are jailed, who has been missing. There are people, there are orphans, there are women out there, they're seeking, they're searching for their parents, their husbands, their beloved ones. So please, listen to us, help us. And I would like every one of you to please convey this message through your social media to everyone across the world, through social media, social organizations, humanitarian organizations, that they can help us. And at the end, I would like to conclude my speech. غواړم چې په پښتو دا خبرې لنډې زړه مې ډک دی، ډېر څه په زړه کې دي، خو چون وخت اخر دی، وایي چې هغه ځوان چې د وطن په در دردېږي، هغه ځوان چې د وطن په در دردېږي، که سلزله په مخ لویږي پورته کېږي، او ما ترې سل ځلې قربان او صدقه کړې، ما ترې سل ځلې قربان او صدقه کړې، چې د مرګ په پوله ناست وي لا خوځېږي. ډېره مننه. ما ترې سل ځلې قربان او صدقه کړې، ما ترې سل ځلې قربان او صدقه کړې، چې د مرګ پر پوله ناست وي لا خوځېږي. منظور جانان زنده باد. لروبر لروبر. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو گنڈا گردی ہے، لروبر لروبر. ډېره مننه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غواړم چې تاسو ته د شهید ګیلمن جانان یو شعر وړاندې کړم، هیله ده چې خوښ مو شي. حوصلې ما بایلی ای زما د غورځنګ ملګرو، حوصلې ما بایلی ای زما د غورځنګ ملګرو، سره روان شئ یوازې کلک څنګ په څنګ ملګرو، سره روان شئ یوازې کلک څنګ په څنګ ملګرو. پاڅئ همدا وخت دی د پریکړې او د ننګ ملګرو، پاڅئ همدا وخت دی د پریکړې او د ننګ ملګرو. په وطني شمع شیده لکه پتنګ ملګرو، په وطني شمع شیده لکه پتنګ ملګرو. انشاءالله بیا پر اټک خپله جنډه درو، انشاءالله بیا پر اټک خپله جنډه درو. د خپلواکي بیرغ به پاس په مرګله درو، د خپلواکي بیرغ به پاس په مرګله درو. دا مناره ده ګیلمن به خامخا غدار یم، دا مناره ده ګیلمن به خامخا غدار یم. پرون غدار وم نن غدار یم، سبا بیا غدار یم. مننه. ویښ شئ، همدا وخت ده، همدا د غیرت وخت ده، همدا د ننګ وخت ده. که ویښ نه شو مړه کېږو ورکېږو، والله په بالله چې ورکېږو. یو شی لر او بر، یو افغان، لر او بر، نر پښتون، نر وزیر. مننه. خپلو ملګرو پخوانیو سره ځم، نن د صحرا د لیونو سره ځم. وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. آفرین. له محترم ډاکټر عالمګل سوما څخه هیله کوو چې راشي او ډېر په مختصر کې خپل بیان خلاص کړي. رونو موږ او تاسې 10 منټه نور لرو، انشاءالله پروګرام به خلاصېږي. ستاسې حوصلې نه ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، مسایل خو ټول تقریبا ویل شول، خو زه به فقط
د وشایت وایي سر د درومي مال د درومي پت د نزي د سړي خوبي په پت ده ملګرو د نن یو ځای د کېدل هدف دا دی چې موږ د هغه مظلومو پښتنو کوم چې په خیبر پښتونخوا کې راټولیږي د پاکستان د ظالم او جابر حکومت له لاسه در په در خیمې ته ور وراچول کېږي سلامي لاریون کوي خپله غونډه کوي خپله جرګه کوي او دوی نه پرېږدي چې خپل اساسي حقوق چې په خپله خاوره تسلط لرل په خپلو وسایلو تسلط لرل او د ازادۍ حق دی دا د دوی قانوني عیني حق دی او باید په هر مذهب او هر قانون کې ورته ورکړل شي ولې د پاکستان ظالم حکومت د دوی په مقابل کې سنګر نیولی دی بې دفاع او بې وسلې خلکو نه فیرونه کوي او هغه زخمی کوي او زندانونو ته یې اچوي ولې دا هم باید هیر نه کړو چې پاکستان حکومت همیشه دوه مخی سیاست کړی دی په دې 500 کلونو کې یې که وګورو افغانستان په کنډواله بدل کړو دا د پاکستان ظالمانه او دوه مخی سیاست دی چې هم خلق وهي هم په مقابل کې د وطن دښمنان تربیه کوي هغه و چې نن افغانستان په کنډواله بدل دی همداسې اوس غواړي چې کوزه پښتونخوا هم په کنډواله بدل کړي او د دوی او دا چې د پښتنو جنبش یعنی پی ټی ایم راپورته شوی دی سر راپورته کړی دی غواړي چې په مختلفو بانو سره دغه وټکوي تاسو به لیدلی وي چې د دغې جنبش ډېر تکړه غړي په زندانونو کې اچولي دي څوک یې شاهدان کړي دي چې ښه مثال یې موږ او تاسو ته دغه لورني صاحب او ګیلامن وزیر دی نن که ګیلامن وزیر ژوندی وی د پاکستان دغه ظالم حکومت او ظالمه اردو به یې په خپلو شیرونو هم تر اټکه یې خوا اړولې وه د ده په شیرونو او په هغه کې دومره جذبات وو چې هر پښتون یې راویښ کړی دی او نن هغه دی چې تاسو یې ګورئ چې د خیبر پښتونخوا په خړو دښتو کې ټول پښتانه راټول دي انشاءالله په 11 د اکتوبر به دوی خپلې اساسي غوښتنې سرته رسوي او یوه فیصله کنه اعلامیه به وړاندې کوي زه ډېرې خبرې نه کوم ځکه ملګرو خبرې پرې کړي دي او غوښتنه یې مقرره دا ده چې خبرې دې را لنډې که خبرې به په ډېره لنډوو فقط دا وایم چې د پښتونخوا حکومت هم تقریبا د پښتنو په لاس کې دی د پاکستان جابر حکومت سیاست ته وګورئ چې اوس هغه د خپل پښتانه د پښتنو په مقابل کې جنګوي د پښتونخوا د پی ټی ایم د پی ټی آی حکومت دی یعنی د عمران خان حکومت دی عمران خان خو خپل ځان پښتون بولي او نن الامین ګنډاپور تاسو ولیدل چې د دوی په خیمو او وسایلو باندې حمله وکړه او هغې ته یې ور واچولو نو که چیرې علي امین ګنډاپور د دې ملک وزیر اعلی وي د خیبر پښتونخوا نو د دا په خپله امر کړی دی او که د مرکزي حکومت امر وي نو دا یې هلته څه کوي څه دپاره ناست دی هیله مې دا ده چې زر ته زره دی کور ته ولاړ شي او خپله استفاده ورکړي چې موږ پوه شو چې زموږ په مخ کې پښتون نه دی ولاړ بلکې یو پنجابي جنرال ناست دی زه نوره خبرې نه کوم ملګري مسلسله بیا چې خبرې وکړي خبرې ډېرې زیاتې دي فقط دا وایم
چې دغه غونډه چې په 11 د اکتوبر به اجرا کیږي عملا سپورټ کوي مالی سپورټ کوي ځانونه په سال کې ورته تکلیف کېږدی هر څه چې کېږي دا د پښتون د دولت سرنوشت تعینېږي پښتون حکومت به جوړېږي پښتون حکومت به د پښتنو خپل حقوق اخلي هر څوک چې د دغه جرګې په مخالفت کې رادرېږي هغه نست او نابود ښیي نور مو د خدای په امان ښه شپې او ورځې ولرئ له محترم سومات صاحب څخه ډېره مننه آخري زمونږ او ستاسې آخري ویناوال راغواړو له هغه نه وروسته مونږ او تاسې واک کوو بیا له محترم مزمل صاحب څخه پریس ریلیز خپریږي او بیا به انشاءالله پروګرام ختمو وایي چې قطره قطره راجمع شي دریاب شي چې قطره قطره راجمع شي دریاب شي چې قامونه منظم شي انقلاب شي زمونږ د مرکز سره د اړیکو مسؤل محترم قانون پاسون څخه غوښتنه کوو چې راشي او خپله وینا تاسې ته واوروي او له ده نه وروسته به موږ او تاسې خپل واک کوو مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مشرانو ته سلامونه هیله لرم چې دغه وړاندې کوم مشران ځوانان ملګري ناست دي رامخته شئ چې یو د مشر منظور احمد پښتین پیغام تاسو ته درکړم نو تمه ده چې حاجي صاحب د دلته ناست دي مخکې راشئ ډېره مننه ملګرو مشر منظور احمد پښتین ستاسو دغه پروټیست ګوري تعقیبوي یې تاسو نه یې بیا هم د تیر په څېر مننه کوله ټولو ته سلامونه ویل یو دوه غوښتنې لرم هغه مشرانو سره چې ملګرو سره چې زه تماس کیم په کوم چې اوس په جرګه کې دي موږ داسې یو ملګری چې ځوان شاعر دی جپنان پښتین په نوم تېره شپه د ده سره غږېدم وایي کور نه روان و مور ته مې وویل چې د پښتنو جرګې لپاره څه مرسته وکوئ مورکۍ سره مې نوره وس نه و یو چرګی راکړه وایي دغه پښتنو ته هلته قرباني که نو ملګرو پی ټي ایم واته کاله تاریخ لري په اتو کلونو کې نه مشر نه مونږه نه نورو ملګرو په هیچ هم د مالي مرستې غږ نه دی کړی چون اوس حالت کوي چې حالات ډېر نازک دي تاسو یې بهتره وینئ مشر منظور احمد پښتین د مرستې غوښتنه له ټولو بهر میشتو افغانانو پښتنو څخه کړي له تاسو هم بیا میله کوم چې موږ سره په دې کې دغه مرسته وکړئ دغه چې تاسو دلته ولاړ یئ انشاءالله دغه ستاسو درېدل به هم په د الله تعالی په طرح میزان کې حسابوي هر چا که مرسته وکړه انشاءالله صدقه جاریه ده خدای تعالی د تاسو ته اجرونه درکړي هر چا چې مرسته کوله له ډاکټر صاحب ماما سره د تماس کې شي بیا هم له تاسو ټولو مننه قربان مو شم سرلوړي اوسئ له وخت نه مو مننه عزتمن اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ انقلابي غونډه چې وي او انقلابي شاعر نه وي داسې کیدی شي نشي کیدی راځئ چې انقلابي شاعر راوغواړو په دې سره زموږ او ستاسې پروګرام ختم دی محترم سعید لودین د لوی خدای په نامه تر هر څه د مخه ستاسو ټولو څخه مننه کوم چې راغلي یاست او که څه هم باید دغه میدان ډک وای زموږ افغانان خورا دلته ډیر دي مګر چون دلته او اوس مهال د پښتون قام د مرګ او ژوند مسله ده باید دلته ډیر خلک راغلي وای خو خیر دا چې راغلي دي هم د دستار سره دي او خدای دې جوړ لري ما یو شعر ویلی و برای زه به هغه درته ووایم او دا هم د دغه راتلونکي جرګې په اړه باندې دی وایي سرنوشت به بدلوي د لر او بر سرنوشت به بدلوي د لر او بر راغونډېږي پښتانه چې پر خیبر ملایکې په اسمان کې سره وایي ملایکې په اسمان کې سره وایي په خیبر کې راټوکېږي یو لوی غر نیغ په نیغه د دشمن سترګو ته ګوري د مظلومو په دفاع کې سینه سپر په یوه لاس کې د خپل حق قواله ده په یوه لاس کې د خپل حق قواله ده په دا بل لاس کې نیولی دی جمدر حساب غواړي له ځوانخورو بلاګانو حساب غواړي له ځوانخورو بلاګانو هیر یې نه دی بابړه او خړ کمر حساب غواړي
له ځوان خورو بلاګانو حساب غواړي د ځوان خورو بلاګانو هیر یې نه دي بابړه او خړ قمر د تقدیر فیصلې هغه وخت بدلیږي د تقدیر فیصلې هغه وخت بدلیږي چې قامونه پر ظالمو سي لاسبر. ډیره مننه. خدای مو آباد لره جوړ اوسئ. درنو ملګرو ستاسې له حوصلې ډېره زیاته مننه. فقط یو څو دقیقې موږ واک پروټیسټ لرو. په دې کې ستاسو د ټولو برخه ډېره لازمي ده. انشاءالله په اخره کې دلته بیا راټولېږو. زموږ او ستاسې اعلامیه به خورېږي، پریس ریلیز به خورېږي. دغه څومره ظلمونه چې شوي دغه ټول پکې رانغللي دي. زموږ او ستاسې د ایډوکیسي کمیټې عملاً د کینیډا ټولو ادارو ته لیږلي دي، خو بیا هم دلته موږ پریس ریلیز ورکوو انشاءالله. نو ستاسې له ټولو حوصلې نه بیا هم مننه کوم. فقط یو څو دقیقې نوره حوصله له تاسې زه غواړم چې دلته موږ تر دې ځایه پورې بیا راشئ او دا پریس ریلیز دغه کړو. واقعا تاسې خپل شاهکار وکړو، مېړانه مو وکړه چې په ولاړه باندې څو ساعته تاسو ولاړ وئ. نو انشاءالله موږ تاسې به داسې یو واک کوو. د پریس ریلیز د فرهنګي کمیټې چې زموږ کوم مشر دی ماما نو رحیم ماما رحیم سیال چې د څو ورځو راهیسې نه خوب کړی نه یې خندا کړې ده او دغې پروټیسټ لپاره یې شپه ورځ خوارانې کړي دي. دی به زموږ او ستاسې د مخکې روان وي. کوم ملګرو سره چې بینرې دي په لاس کې دوی به بینرې جګې نیسي. دا غټ بینر چې کوم دی 2 کسان به مخکې وي او دا مشران به ورپسې وي او ورپسې به دا کشران شاته ور روان اوسېږي. ډېره زیاته مننه. نو مفکر صاحب مهرباني د واک ریلیز به شروع کړو. Organized for Pashtun Jarga. Shame on you, Pakistan. ये जो मारामारी है Who supports terrorism? Pakistan! Who supports terrorism? Pakistan! Terrorist! Pakistan! Terrorist! No justice, no peace! No justice, no peace! Let Pashtun go Jarga! Let Pashtun tribal Jarga! Pakistan terrorists! The Pakistani government continues to use violence and intimidation to suppress the peaceful call for justice and accountability. Despite these attacks, Manzoor Pashtun remains committed to PDM's cause, advocating for the protection and recognition of Pashtun rights. One of the PDM's most prominent figures, Ali Wazir, remains in illegal detention. Ali Wazir's imprisonment without the due process is symbolic of the broader prosecution faced by PDM activists, many of whom are unjustly detained by the Pakistani authorities. PDM Canada demand the immediate release of Ali Wazir and all other imprisoned PDM activists. PDM Canada urged the international community, human rights organization, and concerned citizens to stand in solidarity with PDM and denounce the Pakistani state's repressive action. As per the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to promote and protect universally recognized human rights and fundamental freedom. The international community has the responsibility to ensure that human rights defenders like PDM are protected from state repression. The peaceful protest today calls for the immediate release of Ali Wazir, protection of PDM leadership, and an end to the violence and harassment directed at the Pashtun activists in Jarga venue. We urge all those who believe in justice and human rights
to join us in this protest and help amplify our call for peace, justice, and accountability for Pashtun in Pakistan. Thank you so much. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه ملګرو. خدای تعالی دې ستاسې په عمر مال حال کې برکت واچوي چې تاسې خپل دا قیمتي وقف دې ته وقف کړ. واقعا تاسې د ثواب نه ډک کار وکړ. باور په خدای کوي ملګرو چې له ما څخه هیڅ الفاظ نشي خولې ته مې نه راځي چې تاسې ته د مننې الفاظ استعمال کړم، بلکې مننه نه زموږ او ستاسې دا شریکه فریضه ده چې اوس وخت کې زموږ او ستاسې په قوم باندې په لر او بر او په دنیا په هر ګوټ کې پښتون قوم باندې ډېره سخته ورځ ده. خو تاسې نن ټوله خپله ورځ وقف کړه او دغلته مو غږ پورته کړه. د تاسې هر یو غرونه نړۍ مننه. السلام علیکم ورحمت الله. ټولو ته بس خدای په امان او کوم ملګري چې راغلي د پارکینګ د لارې نه تللی شئ، یو ګروپي عکسونه به صرف یو څو دانې اخلو، بیا به ځو انشاءالله. ډېره زیاته مننه.